خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، من دی باب تر رسیدلیو چې من تبرک بشجر او حجر ونحوهما فهو مشرک. چا چې په ونو، کاڼو، بوټو، چینو وغیره باندې برکتونه ونیول نو دا مشرک دی. په دې باب کې موږ هغه آیات لوستلی و، په هغې کې لات او عزا او منات د دې درې بوتانو ذکر راغلی و او هغه موږ بیان کړي و چې د مختلفو قبیلو دپاره دغه مختلف بوتان و. نو په دې کې عزا چې وه افرأیتم اللات والعزا، دا موږ بیان کړی و چې دا یو ونه وه او په هغې باندې بنا وه او د هغې پردې وغیره وي او په وادي نخله کې وه د مکې او د طایف په مابین کې. قریشو به د دې تعظیم کوو او په دې کې دن نسل کې وه پیری وه. امام نساوي رحمه الله د ابي الطفیل نه نقل کوي، فرمایي وی لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله نو قدرت ورته حاصل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک آثار ختمول. نو فرمایي چې بعث خالد بن الولید الى نخلة. رسول الله علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید رضی الله عنه بطن نخلی دغه مقام ته ولیږه، کوم ځای کې چې دا عزا وه د مشرکانو، دا دربار، دا خانقاه چې کوم ځای کې وه مشرکانه خانقاه، نو دې ته یې نخله مقام کې، نو دا یې پسې ور ولیږه. چې ولیږه نو وکانت بها عزا، په دغه مقام کې عزا وه. دغه خالد بن ولید دغه ونې پرې کړلې او دا بیا کور مور یې راونړه، ختم یې که او واپس راغی. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس راغی، خبرې کړې چې بس ونې مې پرې کړلې. رسول الله فرمایل ارجع فانك لم تصنع شيئا، تا د شرک بنیاد دې نه دی ختم کړی، واپس لاړ شه. فرجع خالد واپس راغی. کله چې واپس راغی فلما ابصرته السدنه، کله چې منجوران ولید چې خالد را روان دی او ښه شرنګنۍ توره ورسره ده، نو بس غره ته منډه کړلې او دا چغې شروع کړلې یا عزا یا عزا یا عزا بابا پې راوځه. دا د دې اوسني مشرکانو هم دا عادت دی چې د لږ ګوتې مه ورله، ګوره بیا به د باندې کټه وړي او دا ونه چې پرې نه کړي ګوره بیا به د ماشومان مري او هسې بکواس کوي. کومه ونه چې د الله په فضل باندې زموږ دا اعلان دی چې هر څومره سخته ونه وي او هر څومره ډېر باباګان ترې لاندې ناست دی، موږ ترې راوښایي د سټې نه بیا راوباسو، زیلی به وله ختمې کړو مشرکان. نو دا چغې چې شروع کړي چې یا عزا یا عزا پې راوځه، نو فاتاها خالد بن ولید رضی الله عنه د شرنګنۍ تورې سه ورته راورسېده. فاذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها. نو په دغه وخت کې د دې ونې نه یو بربنډه ښځه راووته چې بد ګډوډ ویښتي و، بد شکل و او په سر یې خاورې پرتې وي، دا یې څنډلې د خپل سر نه خاورې. نو فعمها بالسيف، خالد بن ولید ورته توره ور واچوله، فقتلها، بس صفا یې کړله، نو فقتلها، قتل یې کړله. ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی فاخبره او خبر ورکړي چې ما خو عزا او دغه ونې مې ختم کړلې. فقال رسول الله فرمایل تلك العزا، دغه عزا وه چې دا اوس ځمکه ترېنه پاکه کړله. دغسې د مشرکانو د اثار ختمول پکار دي، دا زیارتونه میرتونه ټول د ځمکې سره اورول پکار دي چې دې خلکو ته د خپلو خدایانو پته ولګي چې دا څومره کمزوري دي. نو دا د دې عزا متعلق مختصر معلومات و. منات چې و دا په مشلل علاقه کې و، د قدیت په خوا کې مکه او مدینې په مابین کې، او خزاعی او اوس او خزرج او دوی به د دې احترام کوو. او د حج موږ ذکر کړي چې حج به کوو نو له دغه ځای نه به احرامونه تړل. او امام بخاري رحمه الله وایي په حدیث د عروه عن عائشه رضی الله عنها انها صنم بین مکه والمدینه، دا یو بتو په مابین د مکې او مدینه کې و. او ابن هشام وایي فبعث رسول الله عليا، علي رضی الله عنه ولیږه فهدمها عام الفتح، نو هغې بس ونړه او ختم یې که د مکې د فتح په کال باندې. نو داسې کمزوري څیزونه د الله سره د مشرکانو هغه شریک کړي. اوس دغه آیتونه راواخلئ زموږ په دې زمانه کې مناسبت یې دا دی لکه څنګه چې دغه مشرکانو د دې لات او د منات او د عزا او د دغه بوتانو نه برکتونه حاصلول، د دغه بوتانو نه دعاګانې غوښتلې، دغه بوتانو ته نظرونه کول. منات د دې وجه نه و چې هغې خوا کې به ډېر الاله کې کېدلې، وینې به ډېرې تویېدلې، په دغې باندې به برکت حاصلو. بعینه زموږ په زمانه کې داسې مشرکان شته دی چې قبرونو ته ذبح کوي، باباګانو ته ذبح کوي، ولیانو ته ذبح کوي، اخونزادګانو ته ذبح کوي. دا عقیده لري چې دا موږ ته خیر را رسوي. دا بعینه مشرکان دي. د مکې مشرکان او د دې مشرکانو هیڅ فرق نشته دی، صرف دومره فرق دی چې هغوی شرک لږ کم و، د دې شرک پسې ورزیات دی. دا بعینه شرک دی، د خپلې عقیدې اصلاح پکار ده او د دې ظلم نه ځان ساتل پکار دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډېر لوی ظلم دی. وجه دا ده چې د الله ډېر کمزور مخلوق ته د رب العالمین سره شریکې، د الله حق ورته ورکې، څومره لوی ظلم دی. نو دغه آیتونو او د دې آیتونو مناسبت او د دې آیتونو حال زموږ په دې زمانه کې دا مشرکان هم موجود دي. د باب تکمیل به ان شاء الله په بل درس کې وکړو. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.